السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نېشنلزم لړۍ مو شروع کړې و چې په نېشنلزم باندې بحث وکړو. تیر ویډیو کې او تیر درس کې مو د نېشنلزم په تعریف او د نېشنلزم په تاریخ یا د نېشنلزم شالید باندې مو بحث کړی. د نن ورځې په ویډیو او بحث کې د نېشنلزم په ازرار باندې چې یو لاغینه تر ټولو مهم په جغرافیوي او تاریخي بحث کوو، هغه دا چې نېشنلزم په خپل مټ باندې څومره نړۍ یا څومره امپراتوري یا څومره دولتونه تجزیه کړل او ځانګړي دولتونه ترې جوړ کړل. په 19م قرن کې نېشنلزم د سیاستونو فهرست شو. هر ملت، هر قوم او حتی هر دین کوشش کولو چې د نېشنلزم په واسطه باندې ځان ته استقلال ورکړي، خپل دولت ته استقلال ورکړي، خپل جغرافیه ته استقلال ورکړي. دا نظریه د کلیسا او د کلیسا د پاپانو د حاکمیت یو بدیل وګرځیده او په دې بدیل باندې ټوله اروپا متحده شوه. او اروپا د دین وروسته یوازې په ځان بسیا ونه کړه، بلکې هغوی غوښتل چې په نورو جغرافیو باندې، په نورو امپراتوریو باندې، په نورو دولتونو باندې هم دا نظریه حاکمه کړي. خو دا چې نېشنلزم له تیر کلیسایي پاپي حکومت او سیاست نه څه رقم یو نوی پړاو درلودو، هغه دا چې کلیسا او پاپان یا پخواني ادیان دا نورو ادیانو ته د منلو وړ نه ول. خو دا داسې یوه نظریه او ایډیالوژي رامنځته شوه چې حتی نورو ادیانو هم کوشش کولو چې راخپله یې کړي. تر ټولو مهم د دې کار د نورو امپراتوریو ترڅنګ اسلامي دولتونه هم شول. نېشنلزم د اروپا ترڅنګ آسیا او افریقا هم یو په بل پسې تجزیه ته ورکړل. په دې لړ کې د نېشنلزم د مکتب شاګردانو او د نېشنلزم ایډیالوژي د په اسلامي حکومت باندې منګولې ولګولې چې په هغې وخت کې تر ټولو قوي اسلامي حکومت یو حکومت هغه عثماني خلافت و، چې دوی د عثماني خلافت په خلاف باندې کار پیل کړو. تر ټولو لومړی په 1813 کال کې د یونان څنډه بالکان هغلته نېشنلستي حرکتونه شروع شول او د عثماني خلافت سره د نېشنلزم فکریه تر عنوان لاندې ټکر شروع کړلو. د ټکر تر 1850 پورې دوام وکړو او په 1850 میلادي کال کې د روسیې په مټ باندې بالکان له عثماني خلافت نه جنگ وګټو او ځان یې پرې بیل کړو او مستقل حکومت یې په نامه د بلغارستان رامنځته کړلو. او دا بلغارستان د یو معاهدې او تړون پر اساس چې استفانیو نومېدله، په دې اساس یې ځان له عثماني خلافت نه جلا کړلو. د صلیبیانو ترڅنګ دا ځل یهودان هم آرام کې نه ناستل. د نېشنلزم فکریې نه په استفادې سره دوی میدان ته راودانګل او دوی تر ټولو سخت گزار عثماني خلافت ته ورکړلو. په مختلفو بهانو باندې هغوی دې ته برابر کړل چې دغه نظریه او دغه ایډیالوژي په خلکو باندې ومني. د دې لپاره یهودان راغلل د وخت حاکم عبدالحمید ثانی ته او له هغه نه د عربو په زړه کې د یو بیل دولت جوړېدو غوښتنه وکړه، یا هم په هغې وخت کې د بیلې ځمکې خریدارۍ پوښتنه وکړه. هغې د دې مخالفت وکړ. د مخالفت ته په جواب کې د نېشنلزم له نظریې کار واخیستو. هلته دا یهودان لاړل عربو ته دا فکر ورکړ چې خلافت د عربانو حق دی. هممهاله همدغه یهودان راغلل د عثماني خلافت په منځ کې ټولو مؤثرو خلکو ته وویلې چې په عربو کې د بغاوت بوی پیدا شوی دی او تاسو من حیث د ترک د خپل نظام نه دفاع وکئ. هلته په عربو کې عربیت را ژوندی کړلو او دلته په ترکانو کې د ترک قوم او ترکی ژبه او ترکی تعصب یا هم ترکی نېشنلزم را ژوندی کړلو، چې د همدې په واسطه باندې استا نور عثماني خلافت په نړېدو شو. په دې لړ کې مصر هم ځان له عثماني خلافت نه جلا کړلو او سعودي عربستان هم ځان له عثماني خلافت نه جلا کړلو. کلیسا او یهودانو دواړو په شریکه د خپل مذهبي چتر لاندې
د نېشنلزم فکریې نه په استفادې سره یو فکری جنگ په مخ کړلو چې په هغه وخت کې د کتابونو په لیکلو، د پوهانو په روزلو، د مطالبو په نشرولو سره هغوی نېشنلستي فکریه په ټولو اسلامي هیوادونو کې ډیر په تیزی سره خپاره کړله. په دې وخت کې ناپلیون په مصر کې یو مؤسسه جوړه کړه په نامه د مصر بنسټ، ترڅو مصریانو ته مصر پالنه ورزده کړي. او په دې برخه کې مصر دومره اړويستو، دومره د نېشنلزم فکریه او نظریه د دوی په فکر کې ورداخله کړله چې دوی په دې وتوانېدل استا نور بغاوت وکړي او د استقلال په نامه باندې ځان له اسلامي حکومت نه تجزیه کړي. همداسې یو فرانسوي تاریخپو او لیکوال سیلوستر دوساسي هغه یو کتاب ولیکلو د فراعنه او تمدن، ترڅو مصریانو ته خپل اساس، تاریخ او بنسټ فرعونیان وروخایي او دوی ته په دې نامه سره استقلال ورکړي. او دا کتاب یې د هر مصري تر کتابخانه او تر کور ورساولو. د مصر او سعودي عربستان نو وروسته لبنان او سوریه هم له عثماني خلافت نه ځان بیل کړلو چې په دې لړ کې هم یو ډیر خطرناک د فکری جګړې او مکتب شاګرد نجیب عازوري هغه یو کتاب ولیکو. دا کتاب د عرب پالنې په نامه باندې د 1904 کال کې میدان ته راوست او دا هم د هر عربي تر کتابخانه پورې ورسولو. هغلته واړه نېشنلزمونه هم را ژوندۍ کړل او غټ ملت پالنې هم رامنځته کړې. عرب یو ځل په عربیت باندې په نېشنلزم تخدیر کړل، د هغونه ورسته په قومي یا په جغرافیوي سلسله باندې هم دوی د نېشنلزم په مټ باندې سره بیل کړل. او په 1940 کال کې د دومره هڅو نه ورسته د مسلمانانو قوي حکومت عثماني خلافت تر نن ورځې پورې د کمال اتاتورک په مټ او وسیله باندې لمنځوي و. لدې وروسته ماوراء النهر او خراسان ته راځو. دا چې ماوراء النهر او خراسان، خصوصا خراسان په 18مه پیړۍ کې د نېشنلزم یو گزار د ایرانی صفوي حکومت له لوري خوړلی وو. په 1940 میلادي کال کې ایرانیان له افغانانو نه یا دغه وخت له خراسانیانو نه جلا شول. هغلته غوی خپل فارسی نېشنلست حکومت جوړ کړلو. دلته افغانانو د خراسان په ځای خپل وچه ته د افغانستان نوم ورکړلو. خدا تجزیه تر دې ځای هم وندرېده. فکس 200 کال وروسته د انګریزي حکومت د ګورګونیانو په مټ باندې یو بل هیواد دلته منځته راوړو، خو هم مهاله په آسیا کې یو هیواد چې افغانستان هم تجزیه کړلو، هندوستان یو برخه هم تجزیه کړله، دلته پاکستان رامنځته کړو. په همدغه وخت کې هلته د عربو په زړه کې یو بل هیواد هم رامنځته شو د اسرائیل په نامه باندې. دا دواړه د نېشنلست فکر او نظریه اساس او مټ جوړ شول. دلته آسیا د دې هیواد په جوړېدو سره تجزیه شو او هلته د اسرائیل په جوړېدو باندې ټول عربي هیوادونه تجزیه شول. دا کار تر دې هم ونه درېدو. دوی دلته راغلل، د اسلام ته منسوب تر ټولو قوي قومونه لکه مې ورځ چې اسلام راغلی او دا خلک اسلام ته داخل شوي تر نن ورځې په اسلام باندې پاتې دي او په نسبت د نورو ټولو ملتونو دوی اسلام ته ډیر خدمت کړی و او کوي. هغه پښتانه، بلوچ، کردان دا خلک هم په ماینس ټوټې کړل. یعنی دا نېشنلزم یوازې تر هیوادونو جغرافیه پورې محدود نشو، بلکې د قومونو په سینو باندې هم خنجر ورومنډلو. دلته پښتانه دوه ټوټې کړل، نیم په افغانستان کې پاتې شول، نیم نوې جوړ شوی ملک پاکستان کې پاتې شول. هلته په همدې پاکستان او افغانستان کې په یو کونج کې بلوچ هم په منځ باندې تجزیه کړل، یو برخه په پاکستان کې پاتې شول، یو په افغانستان کې، یو هم په ایران کې. هلته د دین ور اخوا کردستان هم یا کرد قوم هم نیم په عراق کې پاتې شول، نیم په ایران کې پاتې شول، هغوی هم او نیم په ترکیه کې پاتې شول. هلته کرد هم چې نیم په ترکیه کې پاتې شول، نیم په عراق کې پاتې شول، نیم په ایران کې پاتې شول، دا هم درې ټوټې شول.
اوس دا د سبان د نیم قرن وخت تیر شوی دی همدا درې اسلام ته منسوب تر ټولو قوي ملکونه یا تر ټولو قوي قومونه هغوی نن د یو بل وینو ته ناست دي. دا نشنلیزم چې بیرونیو په موږ باندې کوم تحمیل کړو اساس یې له کوم ځای پیل شولو موږ ته راورسېدو بیا دا هغوی په ځای کېناستل موږ را خپل کړلو موږ بیا په دې هم بسنه ونه کړله موږ بیا ځان دلته په ژبني تعصب باندې اخته کړلو په ژبني نشنلیزم باندې اخته کړلو په قومي وړو قومو نشنلیزم باندې اخته کړلو په نژادي قوم پرستۍ مو اخته کړلو په جنسي قوم پرستۍ مو اخته کړلو یا په جنسي نشنلیزم مو اخته کړلو. مونږ راګرځي بیرته هغه نقطې ته کله چې صلاح الدین ایوبي رحمه الله وویل چې زما لوی ارمان دا دی چې زه داسې یو نظام رامنځته کړم چې هغلته مسلمان یو امت وي هغلته د مسلمانانو خاوره یوه خاوره وي ترمنځ هیڅ سرحد نه وي دوی ترمنځ که موجود هم وي دوی باید په پاسپورټونو یو بل ته لاړ نشي دوی د پاسپورټ په منځ کې یو ټکی کفایت کوي چې هغه اسلام دی. د هغه بل ستر ارمان دا هم و چې زموږ ټولو کرنسي پیسه او ژبه هم یوه وي خو تاسو راشئ اوس دې ته تر دې پورې چې نشنلیزم ټولې نړۍ ته خطر پېښ کړلو ټول انسانان او ټول جغرافیې سره تجزیه کړلې هلته اروپا هم پاتې نشوله هلته اروپا هم د نشنلیزم تر ټولو سخت ګزار وخوړلو په همدې نشنلیستي فکر باندې اروپایانو 9.1 یعنی یو باندې 9 میلیونه انسانان هغلته ووژل شول د دې نشنلیستي فکر له وجې نه څه باندې 100 میلیونه نظامیان تنها هغوی مجروح او زخمیان شول. نو فکر وکئ چې یوازې د جنگ قربانیان دومره ول نو د جنگ نه پرته بیروني به څو چنده ول. نو کله چې غرب یا اروپا دا توان د نشنلیست فکرې نه ولیدو نو هغوی یو بل د نشنلیزم لپاره د دائره لږ غټه کړه هغوی اروپایي ملت پالنه رامنځته کړه. د اروپا په منځ کې چې څومره دولتونه دي د هغوی فوج هم وسیو دی د هغوی کرنسي هم وسیوه ده د هغوی ژبه هم وسیوه ده خو اسلامي هیوادونه عربان عربیت سره راټول نه کړل ترکان ترکتوب سره راټول نه کړل عجم عجمتوب سره راټول نه کړل پښتانه پښتونولۍ سره راټول نه کړل جنسیت او پوست افریقایان سره راټول نه کړل. تاسو اوس د دې شاهدان یاستئ چې هماغه افریقا چې د یو رنګ خلک دي یو دین ته منسوب خلک دي هغوی اوس هم د نشنلیزم فکرې لپاره د دې د حاکمیت لپاره هره ورځ یو بل وژني. د نن ورځې لپاره درس همدلته پای ته رارسوو. د دې درس او د تیر درس د دې نچوړ په راتلونکي درس کې او اسلام د نشنلیزم په اړه څه ویلي دي د دې په هکله باندې هم په راتلونکي ویډیو کې بحث کوو. هغه به د نشنلیزم فکری او ایډیال د دې موضوع وروستی ویډیو وي چې دا موږ ټوله په 3 ویډیو کې را خلاصه کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.